د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې د عربو یوه ډله یو یهودي عالم خواته لاړه. هغه ته یې وویل چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نه کوم داسې سوالونه وشي چې د هغه د نبوت حقیقت واضح شي. د دې خبرې په جواب کې یهودي عالم دې خلکو ته وویل چې تاسو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه 3 سوالونه وکړئ. د دې سوالونو یو دا هم و چې اصحاب کهف څوک وو. لہذا الله پاک خپل محبوب محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې جواب قرآن کریم سورة کهف کې پوره په وضاحت سره وفرمایل. د دې مطابق دا د حضرت عیسی علیه السلام دور و کله چې الله پاک دا د اوسني فلسطین علاقې ته خلکو ته د اسلام د تبلیغ لپاره ولیږه. دا علاقه په هغه وخت کې د رومن امپراتورۍ یوه برخه وه او د دې ځای ټول خلک بت پرست وو. په هغه ځای یو یهودي پاچا حکمران و او د رومن امپراتورۍ لاس لاندې کار کاوه. کله چې حضرت عیسی علیه السلام دلته تبلیغ شروع نو ټول رومي خلک ستا مخالف شول. ته یې گرفتار او د فانسي تخته یې وخېجولې، خو الله پاک امر وکړ او ته یې ژوندی اسمان ته اوچت کړې. هغه خلکو فکر کاوه چې موږ حضرت عیسی علیه السلام مړ کړو. د دې واقعې نه یو څه وخت بعد یهودي خلکو د رومي امپراتورۍ په خلاف بغاوت وکړو. لہذا د دې په عکس العمل کې رومي پاچا ټایټس ډېر غوسه شو. په فلسطین او هیروشلم حمله کولو سره یې دا په مکمل ډول تباه کړل، حتی چې بیت المقدس یې هم په مکمل ډول ونړاوه. او د دې حملې په نتیجه کې دې 2 لکه نه ډېر یهودي ووژل او د ګوتو په شمار یهودي د خپل ځان د ساتلو لپاره له فلسطین څخه وتښتېدل. او هغه عیسوي خلک چې د حضرت عیسی علیه السلام منونکي وو او د هغه په تعلیماتو یې عمل کوو، صرف دا خلک په فلسطین کې پاتې شو. ملګرو، په دغه وخت کې اکیانوس پاچا حکومت شو، کوم چې رومي او بت پرست و. لہذا د دې په حکومت کې موجود عیسوي خلکو باندې ظلم او ستم شروع کړو، تر دې پورې چې د حضرت عیسی علیه السلام منونکي یا یو څو ځوانان خپل دربار ته راوغوښتل او دوی ته یې وویل چې زه تاسو ته یو څو ورځې مهلت درکوم چې خپل نوی دین یعنی عیسویت پرېږدئ، کنه زه به تاسو په بېرحمۍ سره ووژنم. ملګرو، دا د عیسی علیه السلام منونکي ځوانان اصحاب کهف وو، د کومو د واقعې ذکر چې په قرآن پاک په سورة کهف کې پوره په وضاحت سره موجود دی. دې ځوانانو چې کله دا ګواښ واورېدو نو شدید پریشانه شول، ځکه چې پاچا سره د جنګ کولو توان نه لرو. په دې ځای کې اوسېدلی شول چې خپل عیسوي تبلیغات جاري وساتي، کنه نو د اکیانوس پاچا به یې قتل کړي. لہذا دوی د ځای پرېښودو او چېرته د تښتېدو فیصله وکړه. دې فکر چې الله پاک به زموږ لپاره فیصله کوي او زموږ لپاره به کوم نوې لار جوړوي. لاړل او د یو غره په غار کې پټ شول او په هماغه غار کې ویده شول تر دې پورې چې په خوب کې په دوی باندې 300 کاله وخت تېر شو، یعنې 3 پیړۍ دوی په دې غار کې ویده وو. د همغې وخت پاچا د اکیانوس کله چې دوی پسې پلټنه شروع کړې نو ورته څرګنده شوه چې دوی په غار کې موجود دي. نو ډېر زیات په غضب او غصې سره یې امر وکړ چې دا غار دې د یو غټ دیوال په جوړولو سره بند شي چې دا خلک په همدې غار کې دننه مړه شي او هېڅکله هم بهر ونه وځي. او د دې کار د کولو لپاره یې چې کوم کس وټاکه هغه ډېر نیکدل او امانتدار انسان و. دې کس په یو خط کې د اصحاب کهفو دا پوره واقعه د دوی نومونه او د دوی تعداد ولیکو، د اوسپنې په صندوق کې کېښود او د دیوال په تاداو کې پټ کړو. د همدې په شان یو بل خط یې په شاهي خزانه کې هم کېښود او د دې 300 کالو په دوران کې د اکیانوس پاچا مړ شو او د همدې په شان ډېر حکومتونه او پاچاهان راغلل او لاړل، تر دې پورې چې 300 میلادي کال کې د رومن امپراتورۍ هم عیسویت اختیار کړ. د دې زمانې نه بعد یعنې 440 میلادي کال کې بدروس نامې یو عیسوي پاچا حکومت راغلی، کوم چې ډېر نیکدل او انصاف پسنده پاچا و او د دې 88 کاله په شان او شوکت سره پاچاهي وکړه. د دې په وخت کې کله چې د دې د خلکو ایمانونه خراب او کمزوري شوي وو، د مرګ نه بعد په بیا ژوندي کېدو او د قیامت په ورځ یقین ختمېدو طرف ته روان و. نو کله چې بدروس نامې پاچا د خپل قوم دا حال ولیدو نو ډېر پریشان او غمګین شو، لاړ او د خپل مکان په یو کونج کې کېناست او د الله پاک څخه د خپل قوم لپاره په بېقرارۍ دعاګانې وغوښتلې. الله خپلې یو څه داسې نشانیانې ظاهرې کړه چې زما د قوم ایمان بیا تازه شي او دوی د قیامت په ورځ د مرګ نه بعد په بیا ژوندي کېدو
او د خدای په موجودیت یقین راشي. الله پاک د دې پاچا دعا قبوله کړه. ورځ یو شپون د خپل مال د څرولو لپاره دې غار ته ورسېدو. دا هماغه غار و په کوم کې چې اصحاب کهف موجود او ویده وو. دې شپون یو څه نور کسان هم له ځان سره کړل او دیوال یې وغورځاوه. دیوال په غورځېدو سره په همدې خلکو باندې چې دیوال یې غورځولی و داسې هیبت او ویره خوره شوه چې ټول له دې ځای څخه وتښتېدل. همدا و چې اصحاب کهف د الله پاک په امر سره د خوبه 300 کاله بعد بیدار شول او د یو بل سره په سلام او کلام مصروف شول. چې دوی د ولږې احساس وکړ نو خپل یو ملګری چې نوم یې امریحه وویل ته بازار ته ډېر په خاموشۍ لاړ شه او د خوراک لپاره یو څه راوړه. د دې معلومات هم وکړه چې د کیانوس پاچا زموږ په اړه څه اراده لري. چې امریحه د غار نه ووت او بازار ته لاړو نو ډېر حیران شو چې ویې لیدل هر طرف ته د اسلام خبرې او اترې په نظر راځي او ټول مسلمانان دي او خلک د عیسی علیه السلام کلمه وایي. د عیسی علیه السلام په تعلیماتو عمل هم کوي. په همدې حیرانتیا کې و چې امریحه یو دوکان ته ورسېد او د خوراک سامان اخیستلو نه بعد یې د کیانوس پاچاهي سکه دوکاندار ته ورکړه، کومه چې ظاهراً 300 کاله پخوانۍ سکه وه او اوس بنده شوې وه. حتی د دې سکې د پېژندلو والا هم څوک نه و پاتې. دوکاندار چې کله دا سکه ولیده نو شک یې پیدا شو چې شاید دې کس پخوانۍ کومه خزانه پیدا کړې وي. لهذا دوکاندار یې امریحه د هغه وخت حکومت ته وسپاره چې له دې نه د خزانې په اړه پوښتنې وشي. کله چې له دې نه پوښتنې شروع شوې او ورته یې وویل چې ژر کوه د خزانې په اړه هر څه راته ووایه. امریحه په جواب کې ورته وویل چې ما سره هېڅ خزانه نشته او دا زموږ خپلې روپۍ دي. هغه ورته وویل چې موږ یې څنګه ومنو ځکه چې دا سکه خو 300 کاله پخوانۍ ده او ته خو لا تراوسه هغه رښتیا راته ووایه چې اصلي معامله څه ده چې د دې یو څه مناسب حل راوځي. امریحه په جواب کې ورته وویل ته اول راته دا ووایه چې د دقیانوس پاچا څه حال دی. هغه په جواب کې ورته وویل چې په دې نوم هېڅ پاچا په ټوله ځمکه کې نشته مګر سلګونه کلونه مخکې په دې نوم یو بې ایمانه او بت پرسته پاچا تېر شوی و. د دې جواب په اورېدو سره امریحه ډېر حیران او پریشانه شو او ویې ویل پرون خو موږ د دې له شر څخه خپل ایمان او ځان بچ کولو لپاره تښتېدلي. زه او زما ملګري په نږدې یو غار کې پټ شوي او زما نور ملګري اوس هم په همدې غار کې موجود دي. تاسو ټول ما سره لاړ شئ او خپله یې وګورئ. کله چې د حکومت عسکر او ډېر عوام خلک دې غار ته ورنږدې شول نو اصحاب کهف د امریحه په انتظار کې وو چې په راتګ یې ډېر ناوخته کړو او داسې نه چې امریحه پاچا ګرفتار کړی وي. کله چې غار ته د خلکو ډله ورسېده او اصحاب کهف د هغوی خبرې او شور واورېده، اصحاب کهف فکر کاوه چې شاید د دقیانوس پوځ زموږ د نیولو لپاره راغلی وي. لهذا هغوی د الله پاک په ذکر او اذکار حمد او ثنا مصروف شول. د حکومت خلکو غار ته د رسېدو سره سم هغوی د اوسپنې صندوق پیدا کړو او د صندوق د منځ نه یې خط وویستو او ویې لوستو. په هغه خط کې د اصحاب کهفو نومونه، تعداد او دا یې هم لیکلي وو چې دا د مؤمنانو ډله ده او د خپل دین د حفاظت لپاره د دقیانوس پاچا له ویرې څخه چې غار ته پناه راوړې ده او پاچا ډېر له قهر څخه د دې غار خوله بنده کړې ده. لهذا کله چې هم دا غار خلاص شو نو د اصحاب کهفو حال له دې څخه معلوم کړی. د حکومت خلکو چې دا هر څه ولیده نو حیران او پریشان شول. خپل پاچا بدروس ته یې د اصحاب کهفو اطلاع ورکړه. کله چې بدروس پاچا دا خبره واورېده نو دستي له خپلو چارواکو او عوامو خلکو سره غار ته ورسېده. اصحاب کهف د غار څخه راووتل او پاچا ته یې ټوله واقعه بیان کړه. بدروس د سجدې په لګولو سره د الله پاک شکر ادا کړو چې ای الله زما دعا قبوله شوه او تاسې داسې نښانې ظاهره کړې انسان به د مرګ نه بعد په بیا ژوندي کېدو ضرور یقین کوي. د دې نه بعد اصحاب کهف بدروس پاچا ته دعا وکړه چې الله پاک دې ستا په پاچایۍ کې برکت واچوي. د سلام نه بعد واپس همدې غار ته لاړل او بیا هماغلته ویده شول له کوم ځای نه چې راپاڅېدلي ول. زه په همدې خوب کې الله پاک مرګ په نصیب کړو. بدروس پاچا د لرګو تابوتونه جوړ کړل او د اصحاب کهفو لاشونه یې پکې کېښودل. بدروس پاچا د غار په خوله کې یو مسجد هم تعمیر کړو او په کال کې یوه ورځ یې وټاکله چې خلک به د اصحاب کهفو قبرونو ته د زیارت لپاره راتلل.
ملګرو د اصحاب کهف د تعداد په اړه د علماو کرامو ډېرې رایې دي. حضرت عبدالله بن عباس فرمایي چې د اصحاب کهفو تعداد 7 او 8 یې د دوی سپی و او د اصحاب کهفو په نومونو کې هم اختلاف شته. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د دوی نومونه دا و: یملیها، مکشمنا، مشلینا، مرموش، لورنوش، شازنوش او اووم یو شپون و چې د دوی سره تللی و او د اصحاب کهفو د سپي نوم تیره و. دوستانو دلته د فکر خبره دا ده چې دا څنګه امکان لري چې اصحاب کهف باندې وخت ولې اثرانداز نه شو او نه د دوی په جسماني حال او حال کې څه تغییر راغلی، لیکن د دوی شاوخوا کې 300 کاله تیر شول. که له ساینس له نګاه نه د دې وضاحت وشي، دا عمل په هغه وخت کې امکان لري چې د تیوري اف ریلیټیویټي مطابق په دا غار کې په کوم کې چې اصحاب کهف پراته وو، ګریویټیشنل فیلډ د غار نه بهر ټولو موجوده ځایونو څخه بالکل کم وي او یا تقریبا ختم شوی وي. لہذا د دوی لپاره وخت ودرېدلی و او د دوی شاوخوا به وخت روان و. ظاهرا د پریم اف ریفرنس په شتون کې دا کار ناممکن ښکاري، مګر د ټولو کائناتو خالق او پالونکي ته چې د هر څه نظام په لاس کې دی هیڅ هم ناممکن نه دي. هغه کن فیکون ذات دی. دا صرف د انساني سوچ او فکر حدودیت دی. ناممکن کلمه یوازې انسانانو پورې محدوده ده. الله پاک ته هر څه ممکن دي.